سفر دریم ورځ د دریم سهار دی البته د کابل شارینو په پارک ولاړو دانش صاحب نو دا چې سهار دی دا خبرې او دا کیسې چې شینواری کباب ورته ونه خوري دا کېږي نه کېږي شینواری کباب ورته نری نری باران ورېږي او کابل کیرنو نو د هغې کې چې دي که نه بل دا د کابل هوا چې نن ده که نه دام برابر هم دي ځای کې مونږ کباب جبید کباب باران کې د ډېرې فرق هم ډېر کېږي دی په کابل هم ده دغه به تاواني دی نو دانش صاحب باران نه بغیر هم ډېر کې ماشاءالله یو جالبه خاطره وکړه چې دا شریکو دانش صاحب چې اول ورځ باندې ما ډر ورکوو نو موږ 15 کسانو 15 کیلو اډر هم ورکړو دانش صاحب چې 15 کیلو به څنګه بیا رودواز یو کیلو پکې راکم کړ راوړي وای څه کوي موږ چې مطلب دا کمه ده موږ دا ډر مسئول چې رودواز صاحب دی راځي اډر به ورکوو د خیره سره